قاچاقبره. سلام او احترامات می ومنئ. ښه راغلاست درته وایم د قاچاقبرې نهمې برخې ته. په لومړي کې کانال در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک او شیر کړئ نورو دوستانو ته. لږ وروسته اجنټ هم راښکاره شو. هغه وویل نن ماښام ګیم دی، 4 ساعته به موټر کې مزل کوو، بیا د ترکیې سرحد ته رسیږو، هلته به دمه کوو او د شپې 2 بجې به د ترکیې له سرحد نه اوړو. ساعتونه ژر ژر پوره کېدل. ماښام را ورسېده، موټر ته وختو. د 4 ساعت مزل وروسته د یوه غره لمنې ته ورسېدو. 1 ساعت مو موټر نوره هم په پټو څراغونو لاره لنډه کړه، ځکه د ترکیې عسکرو ویرې شتون درلوده. بالاخره د غره هغه برخې ته ورسېدو چې موټر نور پکې مزل نشو کولی. غر له ګڼو ځنګلونو غني و. د غره په بیخ کې میشت شوي لرې لرې د ترکیې د برېښنا څراغونه لیدل کېدل. د هغه رڼاګانو سره زما زړه هم رڼا کېده. یوه هیلهمندي را سره پیدا کوله. ویل مې چې اوس مو سختي زتی پای مومي، نور له هر ډول ګواښونو ژغورل کېږو، ترکیې ته اوړو، سبا به په ترکیه کې یو. خو دا چې د ترکیې له مرزه د تېرېدو په مو تقدیر څه لیکلی وي په هغه موږ هم نه پوهېدو. د یوه آرامښت په انتظار وو، ځکه ډېر ستړي شوي وو. کابل کې مې ترکي سریالونه په تلویزیون کتل. خلک یې ډېر بافرهنګه معلومېدل. بل دا چې زیاتره یې سني مسلمانان دي. زما هم د ترکیې خاورې لیدو ته تلو تلوسه وه. د شپې 2 بجې را ورسېدې. بې ډوله او بې سلیقې 3 ایراني کسان را سره شول. په لاسونو کې کړیو او د غاړې زنځیرونو یې هیڅ خوند رانه کړ. موږ ته یې وویل اوس حرکت کوو. هیڅوک باید له لاسي ګروپ او رڼا څخه کار وانه خلي. حرکت مو باید ډېر خاموشه وي. خبرې بندې وي، که خبرې کوئ هم یو بل ته په غوږ کې وغږیږئ. ترکیې سرتېري خپل سرحدونه ډېر کلک ساتي. دلته واسطه ډېره کمه او ناشونې ده. ترکان سر بایلي خو وطن ساتي. کلک هم شکمن شي نو ځانونه تخپله قبرونه وباسئ. سیمه در باندې سور اور کوي. له دې تشریح سره د ترکانو عثماني خلافت را یاد شو. د اسلام او خلافت ساتلو لپاره د ترکانو قرباني را یادې شوې، کومې چې ما د ترکیې تاریخ په اړه په یوه ژباړل شوي کتاب کې لوستي وي. ومې ویل ترکان په رښتیا هم یوازې د ویلو نه بلکې د عمل خلک دي. حرکت پیل شو. 3 تنه ایرانی، یو مخکې، دویم د قطار منځ او دریم یې آخر کې موقعیت غوره کړ. د دوی په هر قدم او رفتار کې یو کچګي له ورایه ښکارېده. ما او مور مې د سفر له پیله ځان ښه په حجاب کې پیچلی و. ازبکې ته مې هم د دې کار سپارښتنه وکړه. هغې ومنله، خو هغې ایراني ډوله جامې کړې وې، حجاب یې نه درلوده. مجبوره وه په هماغو کالیو کې لاړه شي. په پښو مو مزل پیل کړ. په ځنګلونو کې مو د تریخ بې خونده او خطرناک سفر لاره لنډوله. په لاره کې څو ځایه د قطار د منځ برخې ایرانی د ازبک سره اوږه وجنګوله. ما هم دغه کار د سترګو له کونجو څاره. په 3یم ځل هغه اړ شوه خپل ورور ته وویل. ورور یې ایرانی ایجنټ ته په غوسه شو او له ګریوانه یې ونیو، خو په عوض د دې چې ایرانی وشرمېږي او خجالت شي د ازبکې د ورور لاس یې څنډ وواهه، ګریوان یې ځینې خلاص کړ. ازبکې ته ورغی، هغه یې په غېږ کې ونیوله. په زوره یې 2-3 مچکې ترې واخیستې. وروسته یې چاقو را وباسه. ازبکې ته یې وویل اوس غواړې دلته دې کلمې وباسم؟ دا افغانستان نه دی، دا ایران دی. دلته زموږ امر چلیږي. په دې لارو کې چې راځي ناموسي غیرت به دې خپل وطن کې پرېږدي. که دې بل حرکت وکړ کلمې دې باسم. تیاره کې ټیټه شوم. یوه ګرده درنه تیږه لاس ته راغله، خو ازبکې او د ازبکې ورور له ما مخکې تیږې په لاسو کې وې. د ایرانی له دې خبرې سره یې د ازبکې تیږه په اوږه ولګېده. بیا یې ورور پرته له دې چې فکر وکړي ایرانی په کوم ځای وولي وار یې پرې وکړ. د هغه د سینې ډب او زګیروی پورته شو. د سړي ساه یې وربنده کړه. کېناست. ازبک په بیړه ورغی. لاس یې پرې تاو کړ. چاقو یې ترې واخیسته. د هغه په خپل چاقو یې د وهلو لاس پرې اوچت کړ. د هغه د پلار غږ مې واورېده. ویې وهه، سر ترې پرې کړه. خو بل لارووني یې لاس ونی. ویې ویل که دلته مو
نور هم غږ پورته شي د ټولو د ژوند په بیه به راته تمامه شي. 2 ایرانیان د قطار له سر او آخر هم راورسېدل. هغوی زارۍ پیل کړې. ویلې ډېر د خطر ځای دی، نور له دې کاره تیر شئ. که ترکي عسکر مو شور واوري دا سیمه به راباندې سور تنور کړي او دا کار به د ټولو د ژوند په قیمت تمام شي. ګواښ وشو او جنگ خلاص شو، خو زما تیږه لا هماغسې زما په لاس کې پاتې شوه، که نه په ککرې د 20 ایراني ته اراده وه. د مزل لپاره بیرته زمینه برابره شوه او په غرونو کې مو یو په بل پسې ګامونه اخیستل. ازبکه ډېره ډاره شوې وه، زما د ملا کمربند یې نه خوشي کاوه. غبرګه را سره روانه وه. زموږ د منځ برخې قاچاقبر هم بدل شو، شاته لاړه. شاتني کس همدلته راغی. تیاره وه، خو د مخکې کس پلونو مو لیکه جوړه کړې وه. ځینې ځایو کې خو لاره دومره باریکه وه چې په خاپوړو مخ ته تلو، ځکه چې د لوېدو چانس و کندې وې، ډېرې لوړې او ژورې پکې وې. کله کله خو به زما پښه وښویېده، 1 متر به وڅکېدم. ازبکې کومک کاوه چې لوېدو ته به کږه شوم، هغې به مې تیار لاس نیولی و، له لوېدو به یې وژغورلم. 3 ساعته مو مزل وکړ، د ترکیې سرحد ته بیخي نږدې شو. زموږ د کمبختي له لاسه خدای خبر له کوم ځایه مو ترکي پوستو ته څرک ولګېده. په موږ یې ډزې پیل کړې. مور او ازبکې ته مې پام شو، دواړه لکه پاڼې رپېدې. زما هم طاقت نه کېده. د ایران نه د راوښتو وخت یې راته یاد کړ. زما ورور چې مرمۍ وخوړه د هغې وینې مې یاد شوې. سخته په ډار کې شوم. فکر مې کاوه که مې کوم د کور غړی دلته رانه ولګېږي زه به څه کوم. 15 دقیقې مو په سرو مرمیو کې مزل وکړ، کله منډه او کله په ملاماتي تګ کې د غره سر ته ورسېدو. له لږ مزل وروسته مو غږ زموږ او دوی ترمنځ سیمټي دیوال شو. ښکته لور ته په حرکت شو. د مرمیو له اصابت مو سرونه پناه کړل. موږ د غره بیخ ته ورسېدو، خو بیا هم ډزې نه کرارېدې. د غره بیخ کې د دمې لپاره سره راپنډ شو. د اجنټ تلیفون وشرنګېده. غږ یې پورته و، ورته وویل شول چې له ستاسې مخکې 100 کسیزه ډله د مرز نه د تېرېدو په مهال د ترکي عسکرو د کمین سره مخ شوي. ډزې پرې شروع دي، بیرته در روان دي، تاسې راتګ ته زړه مخه کوئ. تندی مې وواهه، د خپل بدقسمتي مې وویل. ازبکې جلۍ وویل مه نارامه کېږه، څوک پوهېږي په دې کې به مو خیر وي. ورته مې کړه د پلار مې شکر دی، 2 ورځې کېږي انسولین ستنې خلاصې شوي دي. مور مې هم نیمه پاتې نه شوه، غوښین مخ یې هډوکو پورې وچ شو، هسې نه چې په پلار مې څه وشي. وی ویل رب ته به ځان سپارو، بله چاره نه لرو. اجنټ راغی، وی ویل ګیم کینسل شو، د تګ لاره بنده ده. د ترکیې عسکر چې یو ځل راووځي بیا څو ورځې په هغه لاره کې تم کېږي. تر سهاره به دلته یو چې لږ رڼا شي بیرته خپل ځای ته ځو، بله لاره به هلته وټاکو. تر سهاره مو شپه رڼا سبا کړه. کله مو چې یو بل ولیدل ډله ډله مسافر راغلل. د ځینو خو جنازې په اوږو وې، ځینو خپل ټپیان په شا کړي وو. یو کس مې ولیده په سیمه خاردار کې خوله بنده شوې وه، تر غوږو یې څیرې وه، شونډې یې پسې زړېدې. توبې مې وباسلې. ټول افغانان وو، له 1-2 مې اردو په هم پکې واورېده. د افغانانو په حال مې افسوس وکړ. د ښکلي ښکلي ځوانانو جنازې په اوږو وې، په چوپه خوله یې د ملګرو غم ژاړه. ځینې پکې نه ګوښېدل، پښه به یې په څیره تړلې وه، پایڅه خوله به یې په وینو لړلې پسې څکېده. موږ هم دوی ته او هم خپل ځان ته د زړه وینې خوړلې. دعا مې وکړه یا ربه هغه څوک چې موږ او دغه ځوانان یې د خپل ګل وطن پرېښودو ته اړ کړي دي، خدایه پاک تباه کړي، بیخ او بنیاد یې وباسي، خپل اولادونه یې همداسې خوار او زار کړي لکه موږ یې چې خوار او زار کړي. له مخته تګ مو تمه پرې شوه، اړ وو بیرته په شا حرکت وکړو. ځنګلونو کې روان شو. په بیرته تګ کې مو یو نیم هغه ژور ځای هم ولیده چې موږ پرې د شپې تیر شوي وو. کله دې ځای لوېدلی وای ټوټې به مو هم چا نه وې راټولې کړې، خو ښه وه چې د شپې پرې تیر شوي وو، ژوروالی مو نه لیده. قاچاقبرو هم نه راته ویل چې دغه ځایونه ژور دي، احتیاط پکې کوئ. هغوی هم ملامت نه وو، څه یې کولو، د پردي مور اولاد وو. قاچاقبرو بیرته هغه کور ته ورسولو له کوم کوره مو چې په دې لوري حرکت را کړی و. په تلو کې مخ راواړه او ویې ویل سبا په نوې لاره ګیم دی،
مازدیګر حرکت کوو، چمتو اوسئ. همدلته دمه شو، شپه راغله، خو ټوله شپه مې پلار ویښ و. هر نیم ساعت وروسته په تشناب ته ووت. سهار مې د هغه ستونزه مور ته وویل. مور مې وویل د پلار د شکر جګ شوی او نن یې درېیمه ورځ ده چې د شکر انسولین ستنې خلاصې دي. هغوی وویل چې که انسولین ستنې ورته پیدا نشي، کیدای شي بېهوښي ته لاړ شي او د مرګ لامل یې شي. د مور له دې خبرو سره سخته وارخطا شوم. ومې ویل که په پلار مې خدای مکړه څه وشي نور موږ به څه کوو. ژر بهر ووتم. بلال لمر ته ناست و. کوچنی جان پاک یې ویښتانو ته نیولی و، وچول یې. تار تار ویښته یې په غومبرو را پراته وه. مخ یې سور او سپین ځلېده. غټې سترګې یې صابون تکې سرې کړې وې. زما په لیدو وشرمېده. د مخ کومه سرخي یې چې وه هغه وتښتېده. ژر یې دستمال شاته ونیو. هڅه یې کوله حمام کول له ما پټ کړي. پکتیاوال په رښتیا ډېر حیاناک خلک دي. شاید دغه کار یې هم د ډېرې حیا له کبله کاوه. زما په لیدو لږ ټکنې غوندې شو. وی ویل لیمې خیرت دی، د پلار شکر مې جګ شوی. که په بیړه پچکاري پیدا نه کړو وضعیت یې خرابېږي. خو مخکې به دې ویلې که نه. پلار مې غلطي کړې، موږ اوس پرې پوه شو. ته اندېښنه مه کوه، زه یې پیدا کوم. بلال ته مې د ستنو ډبی د نښې په ډول ورکړ او له 4 ساعته ځنډ وروسته هغه د انسولین پچکاري زما مخې کې ونیوي. وی ویل 2 ساعته مزل له دې طرف او 2 ساعته له هغه طرف مزل سره مې ایله په دې توانېدم چې پچکاري تر تاسې راورسوم. ستنې مې ترې واخیستې. ځینې خلک چې ښه در سره وکړي نو مننې ویلو ته په تمه وي، خو بلال ژر بیرته روان شو تر څو وخت ونه وځي او ستنې مې پلار ته ورسوم. غږ مې پسې وکړ، بلاله. مخ یې راواړاو. د مخ سرخي او سپینوالی یې ګردو پټ کړی و. زړه مې پرې وسوځېد لکه چې مې چکیږي. ورته مې کړه موږ خو مرګ لرو که نه؟ هو. ولې؟ ستا ښېګڼې به په زنکدن کې هم راته یادې وي. ستا احسانونه به هیڅ وخت رانه هیر نشي. سړې شونډې ویړې شوې. د هغه مهینو سپینو غاښونو کې ډېرې جالبې ښکارېدې. راته یې کړه هغه نو کوم ښه دی چې د احسان سره یو ځای وي؟ ښه باید بې احسانه وي. زړه مې درته دعا کوي. تاسې څو ځله زموږ د کورنۍ ژوند وژغوره. که ستاینه مو ختمه شوې وي پچکاري د پلار ته وروړه، که نه حالت به یې نور هم خراب شي. هغه نور روان شو. خپله ستاینه یې نه خوښېده. کوټې ته ننوتم. مور مې په یو ژور غمجن فکر کې ډوبه وه. پلار مې هم تازه له تشنابه راغی. راته یې کړه موږ به دې اوس پلار په لوی لاس ووژنو. د پلار چهرې ته مې وکتل. سترګې پکې ننوتلې وې. په ملا هم څه کړوپ شوی و. رنګ یې بیخي خاصف معلومېده. مور ته مې چې د شکر پچکاري ونیوې ښکته پورته راته وکتل. بیا یې ویل دا خوب او خیال دی که رښتیا دي؟ رښتیا دي مورې. نو کومه دې کړې؟ بس دلته یو زلمی دی چې خوبونه هم رښتیا کوي. پکتیاوال زلمی، د خپلو نیکونو په پلونو قدم ایښودونکی زلمی. مورې بلال یادوم. مور مې ستنې په ځمکه کېښودې او دواړه لاسونه یې لپه کړل. د زړه له تله یې د هغه لپاره د ښېرازه ژوند غوښتنه وکړه او ما هم پرې آمین ووایي. پلار ته مې مور ستن ورکړه. پاتې په یو کوچنی ترموز کې په یخو اوبو کې واچولې. همدا ترموز مو له ګران هېواد افغانستان ورسره راوړی و. 1 ساعت وروسته مې د پلار د مخ سپېروالی ورو ورو په ښه کېدو شو. نه تشناب ته او نه یې هم ډېرې اوبه څښلې. تر مازدیګره بیخي هغه د چا خبره مزل ته برابر شو. د ګیم وخت هم راورسېد. له نوموړي کوره ووتو او د 2 ساعتو پرلپسې مزل وروسته هغه ځای ته ورسېدو چې د ایران او ترکیې د دیوال ترمنځ د مترونو فاصله وه. دلته یو خوړ تیر شوی و. هغه خو د ترکیې دیوال و. د ایران لخوا یو اوږد نل د اوبو لپاره تیر شوی و. دا سیمټي نل د انسان د تنې پنډوالی نه لږ لوی و. د ایران د ځمکې ترکیې ځمکې ته پکې اوبه تلې. زموږ نماینده وویل یو په همدې نل کې ننوځئ. نل د ترکیې له دیوال هم تیر شوی. بس چې ووتئ هغه خوا ترکیه ده. خو که ونیول شوئ نو داسې به نه ورته وایې چې موږ قاچاقبرو راوړو. ځواب به مو دا وي چې خپله په دې لاره راسیخ شو. د شپې 11 بجې دي. پر نل یو ننوتو. سخته تیاره وه. تګ هم پکې بیخي سخت و. نږدې 20 متره اوږدوالی یې درلوده. زما نوبت راورسېد چې ورداخله شم. تکه توره تیاره وه. د یوې خوا د شپې تیاره، له بلې خوا د دې نل خپله تیاره، د بلې خوا د نل د تنګوالي نفس راتنګ کړ.
خو بیا مې هم خپل همت وساته، حرکت ته مې پکې دوام ورکړ. لکه ماهي پکې وخوځېدم. په ډېره سختۍ ترې ووتلم. بلال، ازبکه مور او پلار مې هم په نوبت ترې سرونه راوباسل. بکسونه مو ډډې ته کړل او مخامخ مو حرکت پیل کړ. زړونه مو هوا کوله، ویل مو په رښتیا هم ذاتي له ستونزو وژغورل شو. نور به د مرګ ګواښونو او د مرمیو بارانونو نه وي. 1-2 کیلومتره مزل مو وکړ. دومره مخ ته لاړو چې نږدې سړک د موټرو شور مو هم تر غوږو راته. هر قدم اخیستو کې مې هوس پیدا کېده او د خوښیو خیال مو ځواکمن کېده. خو خبر نه وو چې د راوښتو سره د لګېدلو امنیتي کامرو څخه څارل کېږو. څو قدمه مخکې چې نور هم لاړو، د پلار او بلال په اورمې ترکي عسکرو د ټوپک شپېلۍ کېښودې. د دې پېښې سره مو هیلې بېرته مړاوې شوې.